سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکل شوې نن د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې په موخه د خبرو شپږم پړاو پیل شي. د طالبانو د خبرپاڼې له مخې دا خبرې به د نن ورځې په اوږدو کې د قطر په دوحې ښار کې پیل شي. د دواړو لورو په وینا په تیرو 15 واري لیدنو کې په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی خو وروستۍ هوکړه لا نه ده شوې. د یو بل خبر له مخې د طالبانو ډلې سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر تېره ورځ د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیري ریتنو لیتساري سره په قطر کې کتلي او د سولې د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د لغوه کېدو په اړه خبرې کړي دي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي خو په افغانستان کې به په داسې حال کې ولمانځل شي چې ډیری افغانان له وزګارتیا څخه تر پوزې راغلي او د کار کولو لپاره بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي چې نورو هیوادونو ته تګ هم له ګواښه خوندي نه دی. د یادولو وړ ده چې دغه ورځ د امریکا په شیکاګو ښار کې په 1880 زیږدیز کال کې د امریکایي کارګرانو د کاري اعتصاب چې له 10 تر 8 ساعتونو پورې د کار د کمولو غوښتونکي وو د کارګرانو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. د سیمه ییزې اردو څه باندې 120 کسیز کنډک له پوځي زده کړو وروسته تېره ورځ د بادغیس په لامان سیمه کې ځای پر ځای شو. د 200 ظفر قل اردو د مسؤلینو په وینا دغه پوځیان چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي په سیمه کې د بلدتیا له امله د یادې ناامنه سیمې په امنیت ټینګښت او د طالبانو د بریدونو د دفع کولو په برخو کې مهم رول لوبولی شي. د سیمه ییزې اردو یو شمېر دغه سرتیري ژمنه کوي چې طالبانو ته به اجازه ورنه کړي څو د دوی سیمو ته دننه شي. ویل کېږي تر اوسه په لویدیځ زون کې یوازې د هرات په کشک کوهنه ولسوالۍ، د غور په شهرک ولسوالۍ او د بادغیس په لامان سیمه کې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای شوې ده. ولسمشر غني وایي د لومړي ځل لپاره د کوچیانو لپاره 2 میلیارد افغانۍ چې لا هم کافي نه دي ځانګړي شوي او دا به کال په کال زیات شي. ښاغلي غني د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې د کوچیانو د پراختیا ملي کنفرانس په اختتامیه ناسته کې چې په سلام خانۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه زیاته کړه له دې وروسته به هر وزارت او اداره د کوچیانو لپاره به هم کار کوي او افغان ځواکونه به د دوی امنیت ته ځانګړی پام هم کوي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې ټولو وزارتونو ته یې لارښوونه کړې چې په 3 اونیو کې د کوچیانو لپاره خپل پراختیایي پروګرامونه جوړ او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې وسپاري. او په زابل کې د مدني ټولنو لخوا د ښوونځي سلګونه درسي کتابونه راټول او پوهنې ریاست ته وسپارل شول څو هغو زده کوونکو ته یې ورسوي چې دا مهال کتابونه نه لري. دغه نږدې 1000 ټوکه کتابونه چې د خلکو په کورونو کې هسې پراته وو د ځوانانو له لوري د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي او ویل کېږي دغه لړۍ همداراز دوام لري. له دې سره سم د زابل د پوهنې چارو مشر د ځوانانو دغه کار له ستاینې سربیره وویل د دوی لویه ستونزه د درسي کتابونو نشتون ده خو په دې راټولو شویو کتابونو سره به د یو شمېر ښوونځیو ستونزې هوارې کړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.